د دیو دنده څنګه ده لا علاج بیماری علاج چې کوم دا تعالی کوي دا ترکی نه راځي لکونه روپۍ چې کوم په ویزا باندې خرابای دلته کې تعالی راځي په ویزټ ویزا باندې دلته وخت سات تیرې دلته کې کور بار چې کوم ده پری دی خپل بچی پری تعالی راځي او تعالی فری علاج کوي ولې څوک سلیونی دي دومره ښه شو چې تعالی علاج کوي دلته کې کاڼه وړاندې د لسمای تعالی علاج کوي دلته کې راځي نه بلکې دیو دنده ده دا بغیر د لالچ نه علاج نه کوي د دنده څنګه ده د سره مارکیټ کې چې کوم ده کم شاتو وال کې دا حکیمان شو دا پنسارای والا شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمن یو ځل بیا تاسو درانه خدمت کې حاضر یم قدرمن درانه پروګرام چې کومره د مختلفي زما د نورو پروګراماتونه د یو بل ډبل شات چې کومه د کہانی تاسو زخایمه یو ډبل شات خو هغه چې پښتنو باندې کله راغې داغه نه چې کوم د مزاربت په نوم باندې پیسې او اهلی د چانه لک د چانه کروڑ د چانه ارباو روپۍ چې کومري دغه پښتنو نه والی چې دا همیشه د پاره داسې په ښه جامو کې ګرځېده تا به وې که چرته د خوړ به فقیران دي خو چې کله د پیسې وال نو موږ ته معلومه شو چې دا خو ډېر غټ غټ خلک دي د دوی سره خو ډېر غټ مال او دولت سره دی نو واپس چې کومه دی هغه چا څوک چې کومه دی په کور نه نستل څوک دیاړۍ ته مجبور کړه څوک چې کومه دی کاروبار ته مجبور کړه څوک چې کومه دی گاڑی وس چلی او څوک چې کومه د قرض د لاسه بار ته وتښتېدل او څوک چې کومه په کورونو کې ناستي نو دا خو دغه ډبل شا قصه وه چې د عالم او د مولا او د تبلیغي په جامه کې چې کومه دی موږ ټول لوټ کړو نو اوس چې کومه یو دویم ډبل شا چې کومه په پښتنو باندې را روان دی بلکې راغلی په پېښور کې موجود دی تاسو د هغه نه خبرومه ای پښتنو که چېرته دجال رالی دی پښتونخوا ته یقین وساتئ که دی پاکستان ته دجال رالی وی چېرې زما سره په یو لاس کې جنت دی او بل ځای کې جهنم دی او زه تاسو جنت ته وراچوم او تاسو جهنم ته چې کومه دی وراچوم که زما اډر څوک نه مني که زما خبره څوک نه مني نو هغه به چې کومه دی جهنم ته وراچوم او جهنم په ظاهره باندې به جنت وي لکه څنګه چې په کتابونو کې دي او په جنت چې کومه دی په ظاهره باندې جهنم وي نو موږ به ټول چې کومه دی هغه جنت ته ورلیږو په قطارونو کې به ورته ولاړ یو په یو بل په اوږو باندې به اوړو خو هلته کې به دجال ته ځان رسو چېرې د دجال څنګه شی رسي به ورته ګورو داسې کله به غوږ ته ګورو کله به سپېمې ته ګورو کله به سر ته ګورو کله به لاسو ته ګورو خو موږ ته پته نه وي چېرې دا جنت په اصل کې دا جهنم دی مونږ به څه کوو اخر زمونږ پښتونخوا ته زمونږ پښتنو ته چې کله هم داسې یو شیز راغلی دی ناشنا غوندې نو هغې پې سر قربان کړی دی یقین وساتئ ډېر زیات جلد چې کومه دوکه کېږي دا اوس چې کومه دی یو بل کردستانی راغلی دی د ترکي نه پېښور ته او د څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې چې کومه دي دا سوشل میډیا بیکارین څه دي دا سوشل میډیا چې کوم خیرات خواري دي دی په د دیو سره اشتراک دی زه تاسو ته هغه اشتراک هم دی ښیم چې دې سره کنیکشن په څه طریقه باندې دی چې دې دا ویډیوز کوي او د درس غوبل احساس کړی چې یاره په ده تاریخ راځي پلانکي ځای کې راځي او تاسو به دا کوئ تاسو به چاړه راولئ تاسو به ګونګی راولئ تاسو به چې کوم ړوند راولئ تاسو به کوڼ راولئ هغه زنانه به راولئ چا بچي نه کېږي هغه سړی به راولئ چا بچي نه کېږي او د لاعلاجه بیماریانو علاج په چې کوم دا په یو چوف په دې سره کوي ډېر عجیبه خبره نه ده یاره په تاریخ کې مو څوک لیدلی داسې چې یاره په دې اوس وخت کې چې په یو چوف سره ړوند کوڼ چاړه ګوډ شل پالج والا دا ټیک کړی دی دا ټیک شوی دی نه مو دی لیدلی ما ته پته نه مو دی لیدلی ما نه دی لیدلی تاسو هم نه دی لیدلی چا لیدلی که چا لیدلی وي ما ته یې ویډیو څه شو کوي یا داسې څه ان او سي وغیره څه ورسره یي ما ته شو کوي چېرې دا پلانکې دغه شوی دی خو نشته که نه یو پروپیګنډه ده روانه ده په سوشل میډیا باندې یا ویډیوز دي ویډیو کې څه دي ولې ویډیو چې کومه ته ایکټینګ نه شو کولی ویډیو کې ایکټینګ نه کېږي چې دا ټول هر څه پاسبل دی نو بیا ولې موږ په یو سړي باندې داسې یقین کوو چې هغه د سره د قرآن او حدیث نه نه ثابت دغه مولان چې کومه دی علماو شیخ چې کومه دي شیخان مفتیان رد کوي او موږ په هغه باندې یقین کوو موږ ځان ته چې کومه دی پته نه کېږي څه وایو فلسفیان ځان ته وایو دانشوران ځان ته وایو 15 کاله مخکې چې کومه دا انسان په عراق کې مشهور شو په څه باندې دا په عراق کې به دې خبره مشهور شو چې دا په یو جومات کې و او په هغه جومات کې به ده چې کومه دی کار کوو خاکروب جومات به صفا کوو دله به یې پیسې ورکولې د میاشتې نو ده به جومات نه صفا کوو ده به کوتاهي کوله په هغه کې یوه ورځ به راته او هفته به نه و دا یې د جومات نه ویستو د جومات نه چې کله ویستو دې 2-3 آیاتونه یاد کړي لکه څنګه چې دې ویډیو کې وایي او هغه آیاتونه چې کومه دي د یاد کړي نو دا یو بانډې طرف ته لاړې دا غزي د عراق هغه بانډې ته چې کله لاړې الکردستان ته نو د هلته کې مشهوره کړه ځکه چې دا ساده خلک وي د خو ډېر زیات یقین راځي ډایرک چېرته چې قرآن آیاتو ته سړی وایي چېرې دا پلانکې قرآن آیات چې کومه دی
دا 50,000 کسانو کې شیر که شیر دی نه کو نو سبا له مړ کېږي به ټول کور دنه تعلق شي کېږي دا ډپه ورانې دا خلک شیر کوي دا خو یقین ساتي لکه میسنجرو باندې چې څنګه روان دي نو هغې چې کومه دی یقین په ده باندې وکړو او هلته کې یو سیاسي پارټي هم د ده سره میلاو شوه هغه کې دنده کې چې کومه دی شامله شوه او هغه سیاسي پارټۍ نوم زه تاسو ته اخلم سیاسي پارټۍ نوم څه وجي دغه سیاسي پارټۍ نوم دی الحزب الدیموقراطي الکردستاني لکه څنګه چې دلته اسد قیصر سره میلاو شو داسې طلحه محمود چې کومه سینیټر صاحب دا ورسره میلاو شو نو دا خلک ورسره میلاو شو بس د باندې خو خلک یقین هم کوي یاره سیاستدان دي نایب وزیر اعظم صاحب دی دا خو قیصر صاحب نو چې داسې زمونږ غټ غټ خلک د سره شاملېږي نو خلک به په ده باندې اعتماد هم ډېر زیات کوي ډېر جلب هم پې کوي دوکه کېږي به هم جل نو داسې د سره هلته میلاو شو دا د هغې نه چې کومه شهرت بلندو ته ورسېد ښه جي نو د چې کومه د یوټیوب چینل جوړ کړو د یوټیوب چینل باندې ویډیوز اپلوډ کولو 2 میلیون نه سیوا چې کومه سبسکرایبر شو او ډېر زیات وایرل شو په سوشل میډیا باندې دا یو دعوا مو کړه په هغه ډسکرپشن کې شته په یوټیوب چینل کې تاسو کتی شئ زه ځان نه یم لګئ هلته کې ډسکرپشن تاسو د وګورئ دعوا یې کړې ده په دې کې چې یاره زه لاعلاج بیماریانو چې کومه د علاج کوم لاعلاج بیماریانو علاج کوم چې یو اندام انسان کې نه وي یو اندام انسان کې نه وي نو هغه څنګه چې کومه د هغه پرپام کولی شي هغه کار به یو انسان کې دیزي کې یو البو کې دننه چې کومه دی یو اندام وي چې هغه انسان کې نه وي نو ته څنګه ګوټ چې کومه دی یا شل چې کومه دی یا لاسماته چې کومه دی هغه روغې په دم باندې دا عقل مني دته معجزات ویلې کېږي معجزات د پیغمبرانو سره صحیح ده که نه جي د دوی سره نه کرامات هم دي ټیک ده خو کرامات چې کومه دی هغه داسې نه وي صحیح او نه د کراماتو چې کومه دا اوسني خلک اهل دي بلکې موږ چې کومه په کراماتو باندې یقین ساتو خو دا خلکو په کراماتو نه ساتو او نه د خلکو په خوله او په دوی باندې ساتو دا موږ له نه دي پکار ښه جي نو دا چې کومه دی د یو کهاني اوس تاسو ته زه ویم کهاني داسې ده چې د په عراق کې یو زنانه علاج کړی 2017 کې هغه تاسو کتی شئ دا علاج کړی نو زه به کې تاسو سره لینک هم شیر کړم د علاج یو زنانه له کړی و هغه زنانه چې کومه دي هغه وزن زیات و د وزن د کمېدو دپاره نو دا علاج کړی و چې راته ټوشي پیپر استعمال کړه نو چې کله دله ټوش پیپر زنانه له ورکړی نو 25 ورځې ټوش پیپر استعمال کړی و هغه زنانه چې کومه دی هغه نظام هضم چې کومه دی یعنی ډایجسټ سیستم یې وله مکمل تباه و برباد کړی جام کړی وله مکمل چې کله هسپتال کې داخله شو ډاکټرانو کله انویسټیګیشن وکړه نه تپوس وکړو چې دا څه قصه ده وایي چېره دا ما د ډاکټر الکردي صاحب ویلي دي چېره دا ته وخوره د سره به ستا وزن چې کومه دی کم شي نو هغه زنانه چې کومه بیا ډېر وخته پورې په هسپتال کې داخله و اخر دا چې هغه وفات شو بیا دا یې ونیو چې کله دا ونیو نو دا کیس چلیده د خو سیاسي پارټي هم په شا باندې ولاړه وه نو بس سپارش او پیسې میسې هم ګټلې وي نو بس بیا چې کومه دی ریله شو د هغه نه بعد چې کومه د خو ځای ورک شو ځای چې کله ده ورک شو دوی ویل چې زما په دم باندې سړی څوک یقین نه کوي په ما باندې چا اعتماد نشته او ما ته سپک خلک ګوري او که نه د چې کومه دی کردستان پرېښوست او لاړې سعودي عرب ته سعودي عرب ته دا په 2020 کې لاړې دا چې کله سعودي عرب ته 2020 کې لاړې په فروری کې نو هلته کې په مسجد نبوي کې څه زایرینو او په هغه کې چېرته کوڼ موڼ به نو هغه یې رانیولی او دم یې وله کوو نو چې کله دم کوو نو زموږ دا پاکستانیان دا پښتانه هلته ورغلي او ګیر چاپېره ته تاو شوي وایي چېره دا خو عجوبه ده عجوبه راښکاره شوي چې چاړهګان او کاڼه وړانده چې کومه دی ګوډان دا سمئ په دم باندې دا خو سم کار دی موږ باندې پیسو نه اخلاص شو بلکې پیسو باندې هم نه ټیکېږي دا خو داسې انسان دی چې دا څنګه قصه ده دی حیران کړي نو چې کله دوی ګڼه جوړه کړې نو سعودي عرب چې کوم هغه سیکیورټي ده د مسجد نبوي هغې راغلي دی ګرفتار کړی چې کله دا ګرفتار کړی دی چې کله انویسټیګیشن کړی نو د ده خلاف چې کوم هغه پیپر هغه کې لیکلي و ګورمنټ چې یاره دا په مسجد نبوي کې د زایرینو ته چې کومه دوکه ورکړې ده د هغه دوکې په سلسله کې دا د څه نه ویسته د سعودي عرب نه ویسته او دا یې بېدخل کړ دا چې کومه د باندې پابندي ولګوله د ده سره بیا اپشن نه و دا ترکي ته لاړې ترکي کې دی چې کومه په استنبول کې هلته کې یو شفاخانه جوړه کړه طب محمدیه چې کومه شفاخانه له نوم ورکړه په ترکي کې د باندې حکومت چې کومه چاپه واچله او ترکي هم ونیو د هغې نه بعد چې کومه بیا څه وخته پورې جیل کې بیا یې راپرېښوده نه بارې پاکستان چې کومه دی ولې چې پاکستان یو ملک داسې پات دی چې هغه خلک چې کومه دي په دین ډېر مین دي قرآن او حدیث او د هغې سره صرف قرآني آیاتو باندې ډایرکټ چې کومه دی خولې ته نه ګوري خو صرف یقین پې کوي چې خوله څنګه ده خو یقین پې کوي او داسې رالی پاکستان ته نو پاکستان ته چې کله رالی نو دا خو طلحه محمود صاحب د ده استقبال هم امبیسۍ کې وکړو ډېر په غټې طریقې سره او داسې زموږ اسد قیصر صاحب هم د ده سره میلاو شو نو ډېر په
ښه انداز سره. نو دا چې کوم دی اوس موجوده وخت کې پېښور کې موجود دی، علاج کوي جاري دی. د ده په حوالې سره فتوی چې کوم دی هم زه تاسو ته ښایم چې د کویت یو عالم دین دی الشیخ احسان العتیبي. دا یو شیخ دی، هغه وایي چې دا کس چې کوم دی د سره نه اکیډمیک څه سرټیفیکیټ شته، نه دا د مدرسې په شا ورغلی، نه د سکول په شا ورغلی، او نه د طب نه خبر دی، نه چېرته ډاکټر سره ناست پاس دی. او د هغې سره سره دا هغه د مسجد د خادمۍ چې کومه قصه ده لکه دا د مسجد نه راویستو، هغه دا شیخ صاحب هم د ده چې کوم دی دا انکشاف کړی و. دې شیخ صاحب دا انکشاف کړی چې د مسجد نه ایستلی دی. صحیح ده جي. او دا به مسجد چې کوم دی ذمهداري نه اپناو کولو. یو سړی د مسجد چې کوم دی ذمهداري دله پیسې ورکوي د مسجد د صفایي، د مسجد خیال نه ساتي په نو دا به چې کوم دی د په دم کې بس تاثیر وي، او د هغې سره سره دا به دم څه وکړي. د هغې سره سره اوس چې کوم دی د ده د علاج طریقه څه ده؟ د ده د علاج طریقه دا ده چې یاره دا مارکیټ اوس د په سوشل میډیا باندې چې کوم دی د دا ملګري ډېر زیات چې کوم دي دا ویډیو جوړوي، دا پېښور کې سوشل ورکرز دي، څوک پکې تاجران دي، څوک پکې دکانداران دي، څوک پکې صدر صاحب پکې څوک یادوي، دیو شامل دی اصل کې دې سره. د دیو دنده څنګه ده؟ لا علاج بیماری علاج چې کوم دی دا تاله کوي، دا ترکي نه راځي، لکونه روپۍ چې کوم دی په ویزا باندې خرابوي، دلته کې تاله راځي په ویزټ ویزا باندې، دلته وخت ساعت تېروي، هلته کې کور بار چې کوم دی پرېږدي، خپل بچي پرېږدي، تاله راځي او تاله فری علاج کوي. ولې څوک څه لیوني دي؟ دومره ښه شو چې تاله علاج کوي، دلته کې کاڼه وړاندې دی لسمۍ، تاله علاج کوي دلته کې راځي نه، بلکې د دې یو دنده ده. دا بغیر د لالچ نه علاج نه کوي. د دنده څنګه ده؟ د ده سره مارکیټ کې چې کوم دی کم شاتو والی یا ګبین والی یا دا غوزانو والی، دا څه ورته وایي فلو والی، داسې پکې دا حکیمان شو، دا پنسارۍ والا شو، دا خلک دې سره شاملي. دې الریډي کنټیک کې اخیستي. نو چې دې کنټیک کې اخیستي دله یو چیټ ورکوي مریض له، چې مریض له کله چیټ ورکړي یاره وایي به دا څه وایي، دا ورته وایي چې د پلانکي چیټ باندې چې کوم نوم دی د چیټ د دې دکاندار نه به ته دا پلانکی سیز والي، او دا به روزانه داسې استعمالوي لکه هغه ټایم ورته ښیي چې شات به دومره خوري، دا به دومره خوري، دا به دومره خوري، ستا بیماري به حل شي. چې کله دکاندار له دا غریب ورشي نو هلته کې چې د شاتو یو ډبی چې کومه دی هغه په 1100-1200 روپۍ باندې، نو هغه ځوان یې په 2000 ورکړي، په 3000 یې پکې ورکړي، ځکه چې غټه بیماري ښه کېږي نو انسان په دې نه چې یاره لږ ولګېږم څه خبره نه ده. نو هغه چې کومه دی په دې لالچ کې راشي او بس سیز والي، نو دله پکې دکاندار له هم کمیشن ورکړي، صدر صاحب له هم کمیشن ورکړي، دا چې چا راوستی هغه هم له کمیشن ورکړي، او دا چا په ځي کې چې دا دم دوره کوي هله هم کمیشن ورکړي، او دله چې کوم دی هم کمیشن درته میلاویږي. نو د هغې سره سره بله یو اهم خبره دا ده چې د 60 लाख روپۍ چې کومه دی دا عراقي دینار د ده پر ډے چې کومه دی انکم دی، پر ډے د 60 लाख روپۍ دا د انکم دی. نو چې دا خپل مریدانو باندې تقسیموي، د خلکو تقسیموي، چې کوم سیاسي پارټي ورسره ده نو چې په هغې تقسیموي، نو مطلب چې 5,000 روپۍ ریاله ترې ورکوي، هم ښه برابر دنده پرې دم چلېږي او د هغه هم پرې چلېږي. اوس یو بله اهم خبره دا ده د ده په حوالې سره چې کومه دی یو بل عالم دین چې کومه شیخ اسامه بن یاسین، هغه په موسوعة شریعة فی علم الرقی، دا د هغه انسایکلوپیډیا د روحاني علاج په باره کې او ډېر اهم انسایکلوپیډیا ده، دا ده لیکلې ده، ډېر اهم ده او ډېره امپارټنټ ده، د هغې سره سره مشهوره انسایکلوپیډیا ده. او دغه شیخ صاحب چې کومه د ده مولا په حوالې سره لیکلي دي یو کتاب کې الرد القاطع التاصل الشرعي على الملا على الکلکی الکردستاني، دا د یو کتاب دی، د کردستاني په حوالې سره لیکلی دی چې یاره د دې رد کړی دی، د ده خلاف په ده کې ډېر زیات چې کوم دي خبرې کړي دي، او د هغې سره سره دلایلو سره چې کومه دي تفصیلي گفتگو په دې کتاب کې کړې ده، او د دې کتاب لینک چې کومه دی انشاءالله زه تاسو سره په کمنټ کې شیر کړم، نو تاسو کتی شئ. زه ځان نه نیمه لګئ، اوس به تاسو جذباتي رونه به چې کوم زیاتره پښتانه به وایي چې راته د ځان نه لګئ، نو ځان نه نیمه لګئ، بلکې چې څه حقیقت دی هغه مې تاسو